د طالبانو مشر ملا هیبت الله وایي که قانون یوازې په غریبو تطبیق کېده نظام به مو ژر له منځه ولاړ شي. په سلامونو مو ورکلی کوم د AIFG نیوز چینل درنو لیدونکو، سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته، او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره درسره AIFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د واکمنۍ درېیم کال پوره کېدو په مناسبت د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په منسوب یو غږیز پیغام کې نوموړي خپلو کسانو ته د عدالت مراعاتولو جدي سپارښتنه کوي. نوموړي خپلو پلویانو مسؤلینو ته خبرداری ورکوي که مو عدالت ونه کړ، ظلم راغی او قانون یوازې به په غریبانو او معمولي خلکو تطبیق شو او لویان او بډایان ترې مستثنا شول، نو هغه مهال به مو نظام یوه ورځ هم دوام ونه کړي او ژر به نسکور شي. که فیصلې او کارونه په سپارښتنو کېدل، په واسطو کېدل، بې واسطې سپارښتنې او بې وسیلې خلک پاتې ول، قدرتمند خلک مخکې وو، عدالت پاتې وو، نو بیا دا نظام نه پاتې کېږي، بیا به دا نظام له منځه ځي. له بلې خوا امیر خان متقي وایي فلسطین کې جنګ دی ځکه مو افغانستان کې د نجونو ښوونځي بند کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي د پاکستاني مولانا فضل الرحمن په څېر له افغان میرمنو د زده کړو او کار حق اخیستل په فلسطین کې له روانې جګړې سره وتړل. د AIFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې د الله په امان.